مرته چارته لاړې دي د نونه دا کمدو ډېر انتظار ورته وکړ و دغه ته ته وارلو په ځای کې مالګی خان او دلبر جان را سره دي د دوی شر مشکله لوټ کړه د خاورې شرګری وطن خان دی قمر جان اوس د ماښام د مړۍ به څه بندوبست دال دی دال وچ دال دی وچ دال ای مرشي همت وکړه شر د الله لپاره د اوریانو د چم لپاره او کوم خلک ستا او د دنیا خلکو همتونه تاسې به نه کوي کنځا به نه کوي د دنیا خلکو همتونه هم کوي چې ستاسې همت به صرف وطن او زر راغلی همتو کې راسپینې ته ودرم نوم یو به بیا درال چې که ستاسو په جنازه هغه درې نولس ګنټې هم کړي دي دا دی اوس په 4:30 بجې راورسېدو اوس دا دی لوټ کړو 4:30 بجې اوس که نور نه چای خورم باندې شاسته به چای ونه څښو زه کور ته رسوم ترخۍ نه د مازدیګر کرکټ له به ځان ورسوې انشاءالله په نیمه ګنټه کې رسېدو نه نه ډریور ته ډریوره پیداره دروله که نه ذاتي کاټ ورته پراته وي څنګه پیغام دی زموږ د مړۍ څه پروګرام د مړۍ دال دی بس دال یو دال دی ای همت کړی دی اشار درسته چې مونږایي ده مونږایي ده د هر ځای دا یو شعر خو یو شعر ووایه چې اعلان دا کوم شعر وایه یو شعر لاس لري قسم لاس ما نصیبا مرګ کراک په وخت په کې پوری مې وتړه دا مې د تسوال کې باندې سره مې تیز ورده کور مې بولا چې روان دي و دا کور مې ګوله مرته چارته لاړې دي د نونه ټیم در باندې دا پښتو ډیر ناره خو روبه هلو دلبر جان دلته خاوره مندلې ده او کمد ټکټر نه وراولي ها هله کمدو یعنې هله دی داسې ډېرې دي پستخانه کو سر ها دلبر جان وطن او مالګې هغه به لوټوو یو یې ګرده ورځ دا مړه خاوره ده یو خو یې ګرده ورځ ور باندې تېره کړې ده دلبره ټکټر چې کم ځای له خوښ دی هغلته بې راولې هغلته بې راولې یو پنې چای څښلی دی او ماښام به دا موږ چې درسره راغلي یو صحبت هم جوړ کړی دی راورته کړه ذکره لږ وسای اواز ورکوه اونډې ستاسې به کار ته بیلچې هم نه لګاډي بیلچې هم خولې نه لګوي دلبر جانه مالګې ها مالګې خانه مالی خان مالی خان پته نه لګاډي نن سور نه دی برابر که څه وجه نه که ډېر انتظار کړی دی بس ټیلې کار خوند وتلی دی خوند وتلی دی سیدت په بیداري وکړه زنې پیره درجې خالي پرستي به اوس منې به که ته څه وې ورته نه وې زه پر روغتیا درته ولاړ موږ هغه ناست ول یې نه دی راغلی دا به ټلیفون کې وکړې چې شان څه شي طبیعت د ولې مخ ته دغه وي اوس خوشحاله سوی ډېر دا چای دې څښلی دی وینې نن یې دوه سو بیلچا نه شي یا د کار ډېر تکړه وې باجرې کې بیلچا په باجرې کې به داسې بیلچا وهله مشهور و اوس خالي ګډای پاته دی کوچې